تاریخ د یوې نوي رهبر نښه نه ده چې د ورکر په سر رهبر په زولنو کې قید شي. زه به خپل ملي رهبر ته دا 2 بیتونه ځکه ډالۍ کم چې په تاریخ په دا اوس وخت کې مونږ ګورو چې اکثر د رهبر او د لیډر په سر باندې ورکران راوځي، د هغه ملګري راوځي، قربانیانې ورکوي، زندانونو ته ځي. ډېره ښه خبره ده، خو زمونږ په رهبر کې یا د ټولو پښتنو دا ملي رهبر دی، په دې کې دا خصوصیات دي چې هر وخت د ده یو ورکر هم، د ده یو ملګری هم چې په قید کې وي، نو دی په آرام نه کیني، دومره کوشش او دومره وس کوي چې یا ملګری له قید څخه راوباسي او یا دی خپل پسې هغه تورو پنجرو هغه زندان ته ځان ورورسوي. که د ملګري په رایستو یې وس نه ورسیږي نو کم از کم خپل ځان هم هغه زندان او هغه پنجرو ته پسې ورورسوي. په دې نیت ورته دغه یو بیت ډالۍ کومه چې ملي رهبره مونږ ستا حق ادا کولی نه شو، ملي رهبره مونږ ستا حق ادا کولی نه شو، که ټول ولس د ستا په سر په زولنو کې قید شي. او دا د تاریخ د یوه نوي رهبر نښه نه ده، دا د تاریخ د یوې نوي رهبر نښه نه ده چې د ورکر په سر رهبر په زولنو کې قید شي.